په ورځنۍ نړۍ کې د پروګرامرانو ارزښت ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. ولې کمپیوټر پروګرامبل پروژې یا پراجیکټونه د دې پر ځای چې په افغانستان کې ترسره شي نورو هیوادونو ته ورکول کیږي؟ ولې زموږ ډیری ځوانان د کمپیوټر پروګرامینګ فیلډ یا بخش کې د نورې نړۍ په پرتله وروسته پاتې دي یا لا ډیر پرمختګ نه دی کړی؟ د یو ښه او ایکسپرټ پروګرامر د جوړېدلو لپاره د پروګرامینګ زده کړه زموږ د C++ کورس څخه پیل کړئ ترڅو وکولای شئ ټولې داخلي او نړیوالې پروژې یا پراجیکټونه په یوازیتوب او تنهایی سره ترسره کړئ.